ځه تی په لږ شاته شه کرولا ونه وې راوړې لږ هغې باندې ډېر شهیدان جنکو لاسونه استعمال تاسې ولې ژاړئ سید امینه راغلی څوک بل مو شهیدان شوي مور مې شهیده شوې درې مې بچي شهیدان شوي کور مې پروت دی بدن اوس بېرته واپس ځو چې هلته موږ دا ټول ځوانان سره ځو موږ در سره ځو موږ در سره ځو ستاسې کور کې څوک بند پاتې دي او درې ماشومانان دي او درې څلور نور ماشومانان دي خو هغه مېلمانه دي هغه مې سار دي یوه مې مور شهیده شوې ده او درې ماشومانان موږ ټول در سره ځو دا مازده به ټوله در سره ځي انشاءالله تا سره به هلته موږ کار کوو صحیح ده موږ ستاسو دغه خدمت له راغلو موږ به در سره ځو انشاءالله نه 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 پام کوه پام خیر حوصله ده نه نه پام کوه ژاړه مه کوه چپ چپ استاد نه صحیح ده ښه استاد تاسې چېرته ځئ موږ د مرکز صاحب ته روان شوي وو راغلي وو د دې غمیزې دپاره چې موږ لاړ شو دلته زموږ د لاسه څه وس کېږي چې هغه خپل دغه وکړو انساني او مسلماني هم د ډېرې ښځو شریکه کړو او خپل کارونه پرې اوسم دې لپاره او د الله د رضا لپاره چې زموږ څه وس کېږي هغه موږ وکړو په دې یوه مازده کې څومره نفر یې آیا بله مازده هم شته که نه په دې یوه مازده کې موږ دغه 15 یا 10 خواوشا کسان یو ګیله شان یو نورې مازدې او خلک هم را روان دي بله مهمه خبره دا ده چې تاسې د کونړ د کومې ولسوالۍ موږ د اسداباد یو د ولایت خو د مرکز نه راغلي اوس خبره دا ده چې یوازې زلزله په همدې یوه ولسوالۍ کې شوې که نه نور ولسوالۍ کې نه هلته هم شوې ده خو دلته ډېره زیاته زیاته وه او زیانه ډېر دلته دي اول ته هم په مرکز کې هم زلزله وشوه ډېر سخته کارونه یې وکړل خو الحمدلله زخمیان موږ یو نیم شوي خو ډېر نه نور دغه ته له پای ته ډېر زیات اړولي او ډېره مننه خیر دوستانو لکه څنګه تاسو ته پته ده موږ هغه ځای ته ځو کوم ځای کې چې خلکو باندې زلزله شوې تیاري هوایي ځواکونه هم لګیا دي تر څو خلک راوژغوري موږ تقریبا یو څه مزل کړی او موږ دلته چې د هر ډول موټر هم نشي تللی ځینې موټر حرکت کولی شي نو موږ په مازدا ډوله موټر کې ناست یو حرکت کوو تر څو هغه ځای ته ورسېږو کوم ځای کې چې خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي